د استانا ټایمز د راپور له مخې د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو استازي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شپږمې ګډې ناستې په ترڅ کې سره جرګه شوي او د خپلو شریکو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر هر اړخیزه وضعیت هم غږېدلي. دوی د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني یاد کړی او له همدې کبله یې پر یاد وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو استازو ویلي چې اکثره افغانان له لوږې کړېږي او نړیوالو بشري مرستو ته اړمن دي. د راپور له مخې یادو استازو وړاندیز کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت کابو کولو لپاره اړتیا ده چې د هیوادونو له لوري له کابل سره سوداګریزې همکارۍ زیاتې شي. د ناستې ګډونوالو د 2024م زیږدیز کال په فبروري کې له ترسره شوې ناستې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیز اقتصاد او سیاسي پرمختګونو او همدارنګه له افغانستان سره د مرستې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپایي ټولنې د تګلارو په اړه نظرونه تبادله کړل. شنونکي هم له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزې همکارۍ او بشري مرستې مهمې بولي او زیاتوي چې د یادو همکاریو د دوام په صورت کې اقتصادي وده یقیني کېدای شي. دوی له سرپرست حکومت هم غواړي چې د عامو افغانانو د ستونزو حل لپاره د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي. راههای همکاری با افغانستان را تاکید نمودند. امیدوار هستم که کشورهای متذکره در قسمت همکاری خود در بخش اقتصادی افغانستان را کمک بکنند، گرچه کمک‌های مسائل اقتصادی و بشردوستانه هیچ ربطی به رسمیت شناساندن افغانستان با شرایط فعلی آن ندارد، ولی میتواند در قسمت رشد اقتصادی افغانستان و معاونت به مردم افغانستان مفید باشد و همچنان امیدوار هستم که مقامات حکومت سرپرست به خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر اقتصادی به افغانستان و حل پرابلم‌ها و چالش‌ها زمینه‌ها را هم میسر بسازند. ځینې نور شنونکي د افغانستان وضعیت او په ځانګړې توګه اقتصادي وضعیت په تړاو د هیوادونو له لوري بحثونه ګټور ګڼي او زیاتوي چې د یادو بحثونو په نتیجه کې له افغانستان سره په سوداګریزه برخه کې کیدونکې همکارۍ مشترکات زیاتوي. خب من فکر میکنم هر قدر که یک بار دیگر افغانستان در محراق توجه کشورهای منطقه و همسایه قرار بگیره میتونه به نفع افغانستان باشه و در کل میتونه سبب ایجاد روابط خوب استراتژیک اقتصادی و سیاسی شود. بنابراین من فکر میکنم هر قدر ما بیشتر بتونیم با کشورهای همسایه و منطقه تجارت داشته باشیم بدون شکی هم از لحاظ هزینه ها میتونه خیلی ارزان تمام شه و هم میتونه که به زودترین فرصت کالا را به افغانستان وارد و یا هم بتونیم از افغانستان بیرون از کشور صادر بکنیم. د افغانستان اقتصادي وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو اندېښنې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال 40 میلیونه افغانان له لوږې سره د مخ کېدو له امله بشري مرستو ته اړتیا لري.